حي على الفلاح. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان معزز ورنو زمان قوساتنا نني موضوع الإخلاص. هر یو عمل کې بتدانیت کے ساتھ چې دا عمل ز خاص رب العالمین لکو. هر کار چکی مشروع کار عبادت نیت بچی چې دا من دیو رب العالمین لکو. رب کائنات الصادق المصدوق
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای فاعبد الله مخلصا له الدين. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تدیو رب العالمین عبادتک دین خاص کا رب العالمین لر هر شي ته چې په دین کې عبادت ویل شي دا به یو رب العالمین لکی. دا چاته وای فرمای رب الصادق المصدوق خیر البشر ته فرمای افضل الرسل ته فرمای چې اے خیر البشر افضل الرسل ورد یو رب عبادت وکي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دیتا امر نو شوه مگر داو تشوه چې تاسو د یو رب العالمین عبادت او دین خاص الله لره. او دیو جن قرآن کی راضی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. که یو سره دا سوالو کی تپوسو کی چې منګه الله جل جلاله ته څه لپاره پیدا کړی انسانان او جنیات دا د څه لپاره پیدا شوي. تاسو هر یو ورور چې دا سوال کوي پوښتنه کوي چې موږ انسانان او جنیات دا الله د څه لپاره پیدا کړی د دې جواب قران عظیم شان کې شته. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فرمای رب کائنات ما انسانان او جنیات نه پیدا کړی مگر زما عبادت کی. د یو رب د عبادت د لپاره الله ما پیدا کړی. انسانان او جنیات ټول دا د عبادت د لپاره پیدا کړي. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. زه دینه نه غواړم چې مال دې روټي او ډوډۍ راکړي. نه طعام ته نه غواړم. زه د مخلوق نه دا غواړم چې دې به د رب عبادت کوي. انسانان او جنیات نه غواړم چې دې به د چا عبادت کوي د یو رب العالمین عبادت. نو دی وجنه اخلاص فی العباده. نو عبادت بم په داسې طریقه باندې کې یو هغه جماعي عبادت د لکه د جمعې منش 5 وخت فرض منش دا به فکم مواصفات سره چې راغلي په هغه طریقه به کې اول وخت به حاضرېږي جمع ته به حاضرېږي اول صف ته به حاضرېږي نیت کې به دې دا نه راځي چې دی وجنه زه وختي مانزل اعظم اول صف له چې خلق راته وي چې والله پلانې سړی ښه سړی دی هر جمعې مانځ کې اول صف ته حاضرېږي. که دا د نیت کې راوصل مسله خرابېږي بیا ریات نه جوړېږي دې ته بیا شرک ویلی شي. نیت کې به دا وي چې زه اول صف ته حاضرېږم اول حاضرېږم چې هغه اجر چې کوم رب العالمین لیکلی دی چې هغه الله ماته راکړي. نور وخت داسې عبادتونه شته چې هغه یو سړی خفیه کوي ځان نه کوي چاته پته نه لګي. نو هغه خفیه عبادت چې کې پټې کې ستا او د رب منځ کې پاتې معلومات بل چاته نه وي دې ته ویلی شي اخلاص. دې ته ویلی شي عبادت خالص کول. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي چې ته د یو رب عبادت وکړه. ولقد اوحي الیک وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله فرمای ما تا ته وحی کړی دا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وإلى الذين من قبلك وهغه انبیاء کرام ته چې د تا نه مخکې تیر شوي دي کچېرې تا شرک وکړ نو لا يحبطن عملك تا ټول عمل به تباہ او برباد شي.
که معمولی ذره غوندې چې شوګه عبادت دی غیر الله له الله دې پرې خود مخلوق له عبادت نو ستا به ټول عمل تباہ او برباد شي ولتكونن من الخاسرین او ته به شې د تاوانینو نه دا چاته رب العالمین فرمای دا الله جل جلاله الصادق الامین خیر البشر افضل الانبیاء والمرسلین رب العالمین فرمای چې پیغمبر کتا معمولی شرک در رب سره وکړه عبادت به ټول تباہ او بربادي او د تاوان سره به مخامخ چې دا د افضل الرسل حال نو زما او ثابت حال ورو د یو امتی د ګناهګار انسان به څه حال چې هغه د الله سره شریک پیدا کړي داغه عمل خو په طریقه اولا سره تباہ او بربادي نو مې عبادت دا به یو الله لکه ریا به پکې نه خوفیه دی وخت کې دا بعض عبادتونه هغه به خوفیه کې حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې و کسان دي د قیامت ورځ هغه سختی او هغه ګرمي هغه دهشت او هغه حیانتی او ورخطایی دا تاسو نه پټانه خلق بروانی تبوي چې نشه کړي د پوډري وهلي دي وترى الناس سكارى وما هم بسكارى خلق بروانی تخت بيود بلنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه زوی بد پلار نه تختی پلار بد زوی نه تختی لور بد مور نه ورور بد ورور نه رشتہ دار بد رشتہ دار نه دوست بد دوست نه انډیوال د انډیوال نه مرګره د مرګری نه خپلوان بد خپلوان نه تختی وجدا معنی څونه و صاحب خیال دا چې دا خلکو ټول نشه کړي او په څنګه حالت کې وای په خیبل سرتور بغیر کپڑو بغیر جامو نه ناسنت برمند رواني خو لیکن یو د بل د حال نه بخبري ورخطا استومان فرشان وما هم بسكارى اغب نشه نه یورون ولكن عذاب الله شديد الله عذاب ډیر سخت دا نمبر چې د یو مل اندازې راخته شوی ورته ورشي بار نمبر ته ګنټه ودرېږي یو سړی کار نه کوي یو سړی سره چې کار یو خپل کار ته ولاړ یم څو ټیم په تیریږي خو که آس یو سړی بهر ولاړ دی ګرمۍ ته نشي ټینګېږي نو هغه نمبر چې کیلومتر په اندازه کې ځمکې ته راښکته شي انسان نه به خولې هر سړی به په خپلو خولو کې ډوبي نورونو په دې ورځ باندې به یو سوري هغه ته د الله سوري وي الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي دا سوره ته چې څوک ور داخليږي شپږ کسان به چې هغه سره رخصي شپږ کسانو سره به پرمټي نو اعلی به دې ته داخليږي هغه منې به لیکلي استماره به لري رخصه به لري اعلی به ورځي شپږ کسان یو پاغه کې هغه انسان رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال یو هغه سړی دی چې یو کلی ښځه ورته دعوت ورکړي جیداد والا مالدار منصب والا کلی ښایسته ښځه ورته دعوت ورکړي چې راځه د غلط کار مطالبت نه وکړي خو دې څه وایي قال انی اخاف الله الله نه یریږم دا کار نه کوم دې ته ویلی شي اخلاص العباده لله هر څه اسباب مهیا دي چانه خطرم په دنیا کې نشته اسباب مهیا دي خدای نه کوي ولی وی رب مینی الله را سره حساب کتاب نو دغه سړی ته اجازه ده چې د الله د وجه نه دا غلط کار پرې خور کولای شي
چې زنا وکړي خو لیکن نه کوي وی الله نه یریږم نو دې سړي ته دغه رخصه او فرمټ شته چې دقه سوري ته بناسي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله یو سړی دی چې صدقه وکړي په داسې طریقې سره چې ګس لاس ته پته ونه لګي چې خلاسي شی صدقه کړي خفیه ورکړي لاس کې نیولي یا یې لفافه کې اچولي ډېر په خفیه اندازه باندې هغه له ورکړي او ځي دا سړی چې په داسې اندازه انفاق کوي خیرات کوي چې چپ لاس ته پته نه لګي نو یو دغه سړی دی چې دا به په دې سوري کې لاندې ناست دی الله دې موږ او تاسې په دې کې راولي زموږ پښتانه چې چاله صدقه خو څه کوي زکات په فرض دی چې زکات ورکوي نو به یو ګنټه مجلس کوي د سره هر کار زکات وباسمه هر کار خلکو له ورکومه ما سره خپل خپلوان دي رشتہ دار دي ډیر غریب غربه دي او دا ټول زکات د پلاني له مې دونه ورکړي پلاني له یو جلسه به ته شروع کی دا غلط کار دا به نه کی خفیه پټ به ورکړي دې ته ویل شي اخلاص العباد امام عبدالغنی المقدسی مشهور محدث دی ورونو یو محدث دی عبدالغنی المقدسی رحمت الله علیه وتوي هغه په بیت المقدس کې په جیل کې عالم دی زاهد عابد انسان دی ټول شپه ولاړ په نفل باندې او جاړي رب العالمین د سره په دې کمره کې يهود او نصارا دي هغه چې د دې سړي عبادت ولید او د دې جړای ولیدله سار لرال او د جیل سپړن ته و چې سبا موږ مسلمانان شروع موږ له یو اشعار اسلام راته ولیکه چې دا خلک مسلمانان اسلامي قبول او ته چا ته دعوت درکړو چا وغوښتلې چا ته دین بیان و یو سړی راغلی دی ټوله شپه عبادت کوو الله ته جړلی موږ ویله چې دا انسان دومره ښکلی انسان چې په دې ځای کې د ټوله شپه چوګیر کړل او رب ته سجدې کوي او جاړي قیامت رایادوي نو موږ هم خپل حال باندې افسوس وکړو او ټولو توبه ویسته چې موږ به سار له ایمان راوړو نو دې ته ویلی شي اخلاص العباد عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا هم یو محدث دی او هم زاهد عابد او مجاهد روم ته تللی دی روم سره په غزا کې و چې کله د مسلمانانو ډله د مسلمانانو لخکر او د رومیانو لخکر سره مخامخ شو دا ورونو دا ډېر سخت حالت دی جنگ شروع شوی نه یو سړی پکې موجود ورشي دا حالت ډېر سخت د ډېرو خلکو پکې یخني کېږي نه هر سړی یخني پکې کېږي جنگ نه شروع شوی او څوک په میدان کې ولاړ چې اوس به څه کېږي دا ډېر سخت د رومیانو نه یو غټ پهلوان راووت میدان تراغه وی راوزی که تاسو کمی و کس کی غیرت و صدر پکی راوزی نیو سڑے و تا وروت کمزور ہے خرل پر شاغی سر مخاموش و گزارون پیوک رو سر تکٹ آو خی ورد بل کافر راوت تور او سره د غرزي یو خرپي یو غرار اخی دیو ته په میدان ولاړ چې راو دا غنم سر کټ دریم راو تاغم څلور کسان څلور پروانه نه ول ختم
د مسلمانانو هر سړي په زړه کې دا پرې وته چې دا څوک دی دا مجاهد چې دا دونه مضبوط او زوراور او غټ پهلوانان یې یو ګزار سره ختم کړ. خلک کوشش کوي چې راځي ولې جنگ حالت هغه خپل مخ پټوي په دې خلکو کې اخوا دې خوا کې څوک یې ونه پېژني. لا اله الا الله. خپل مخ پټوي، کله رومې راچي، کله نستونه په مخ باندې راغ کوي، کله لاس مخ ته نیسي خو دې خلکو منځ کې وزي اوس پټېږي چې څوک مې ونه پېژني چې دا څوک. یو سړی راونیو، لاس یې تنه لرې کړ، نستونه یې تنه لرې کړ چې ګوري عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه. نو دې ته ویلی شي عبادت. کافر وجه جنگ میدان کې خپل مخ پټوي چې څوک یې ونه پېژني. من قال تعالی لتكون کلمة الله هي العليا. نبی علیہ السلام نے سړی تپوس کوي دا الله پیغمبر یو سړی جهاد کوي، قتال کوي، خپل ملک دا زاده ورو د فارا. یو سړی جهاد کوي د شهرت د فارا، یو سړی د ځمکې د فارا، د خپل ملک د فارا جهاد کوي. ایو سړی جهاد کوي لتكون کلمة الله هي العليا. دا کوم د الله په لار کې. نبی علیہ السلام ته وایي من قاتل لتكون کلمة الله هي العليا. کوم سړی چې غواړي چې د الله کلمه او د الله دین اوچت شي، دغه جهاد. او چې خلک سوري وایي چې موږ ثوره ده، موږ ملک آزادو، موږ خاور آزادو، موږ دا ظالم ختمو، ظلم را باندې کوي، دې ته جهاد ویلی شي. نبی علیہ السلام کوم ته جهاد وایي؟ لتكون کلمة الله هي العليا. دی وجنه د سلف صالحین منهج دا دی چې حاکم چې کفر بواه نه کړي هغه باندې من راوځي که فساد پیدا کیږي، بدامنی راځي، د خلکو سر او مال ته خطرې او راوځي بنه مظاهرات او ثورات او خروج دا ممنوع دی. دا د چا مذهب دی؟ دا د اهل السنة والجماعه، دا د ائمه اربعه او د خلفای راشدین او تابعین او تابعین او مذهب. چې کفر بواح کله نه وتلی نشي، هر څومره چې ظالمي صبر بکې هغه نه به الله تپوس کوي د ظالم نه. زړه کې به سره حسد ساتي، بغض به سره ساتي، دعا ورته کوه چې الله اصلاح کړي. موږ د منبر په سر باندې دعاګانې کوو اسلامي حاکمانو ته. کمې به کی ظالم به جابر به ظلم به کوي، خو لیکن ته به نه وځي، ولې عمل خرابېږي. ماشومانو، زنانا، سپینګیرو، بوډاګانو ټولو ته نقصان رسېږي. نو دا یو ارتکاب د اخف ضررین وی وکړه، خو لیکن فساد مکه. نو محترم ورونو، عبدالله ابن مبارک کافر وجدي بیا مخ پټوي، ولې چاته فتح ونه کړي. دې ته ویلی شي عبادت، دې ته ویلی شي اخلاص لله فی الله. الله جل جلاله دې منګ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي. الله دې منګ او تاسو ته توفیق راکړي چې هر یو عبادت خاص رب العالمین لك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سووا صفوفكم رحمكم الله.